تعلقات دي او پاکستان ته واضح انتخاب وکړ دغه د وخت د انتخاب ته که غواړې د دې خاورې دښمني واخلي انتخاب وکړه که غواړې د خاورې سره دوستي وکړې او په سلها کالو کې دوست پاتې سو دغه وخت دا اوس په دې نه کېږي چې په خوله یو شی وایي او په عمل کې بل شی وکړي موږ هر حالت ته آماده یو اراده ملت افغانستان رحم خداوند جل شانه و اجماع ضروری در این وقت تصمیم گیری است وقت تعهد است و هر نسل اینمی عزم داشته این تعهد داشته که روزای بده و روزای خوب بده لامت شاه بابا نه تروسه بارها توطئه وسوی تی موږ استقلال را نواخلي ای موږ اراده را نواخلي ای موږ خاوره را نواخلي مګر د خاورې کې بل څه